اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده انسان چې مړ شي نو د روح چیرته ځي؟ نو جواب د انبیاء کرام روحونه د علیین اعلی مرتبه ته ځي، د شهدا روحونه د شنو مارغانو په ججرو کې وی جنت کې ګرځي. د مؤمنانو روحونو کې امام شافعی رحمه الله فرمای کم چې نابالغه معصومان دي دا غوی روحونه جنت ته ځي، او چې کم بالغ دي نو پاغه کې سلور قول دي. امام احمد صاحب وای د مؤمنانو روحونه جنت ته ځي. وهب صاحب وای یو کور کې جمع کیږي هغه ته بیضا وای په وم اسمان کې ده. دریم قول د امام مجاهد صاحب ده. امام مجاهد صاحب وای دا روحونه په دې قبرونو وی تر وو ورځو پورې، بیا داغې نرستو بیا پورته وم اسمان ته خیږي. سلورم قول د بعض علماو ده، هغوی وای چې دا پزمکه کې یوځای کې جمع کیږي. عبد الله ابن عمر صاحب نے یو روایت راغله چې د مؤمنانو روحونه دا په جابیه کې جمع کیږي او د کافرانو روحونه حضرموت قبیله کې یوځای د هغې ته برهوت وای، الته د کافرانو روحونه جمع کیږي. د دې وجنه کتابونو کې راغلي دي ابغض بقعه فی الارض واد بحضرموت، د زمکو په ټوټو کې ټولنه مبغوسترینا ټوټه چې دا هغه یو علاقه ده یو کنده ده په حضرموت کې هغه ته برهوت وای، فيها ارواح الكفار، هغه کې د کافرانو روحونه. سفیان ابن عیینه فرمای وای ما د حضرمینو نه پوښتنه وکړه چې دغه برهوت د زکه صحالی وی اسوک هغه کې شپکه چې دینو نشي ساریدله چې سمرم دلاور سړی التشپ نشي کوله. دا مسله فتاوی حدیثی لیکل دا صفحه دا 15